بلخ یا ام البلاد د ښارونو مور په خپله غیږه کې ډېرې تاریخي ابدې او لرغونې سیمې لري. د زادیانو منار، د بلخ بالا حصار، د بلخ زوړ دیوال، د نوح ګنبد جومات، د شمایل ټال، د عیارانو برج، د نوبهار اتشکده او د خواجه ابونصر پارسا جومات یې مهم تاریخي ابدات او لرغونې سیمې دي. په دغو ابداتو کې یوه یې د خواجه ابونصر پارسا جومات دی. د روایتونو له مخې د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی ابونصر پارسا د محمد پارسا زوی او د نقشبندیه طریقې لاروی چې د 8مې او 9مې پیړۍ په منځ کې یې بلخ کې ژوند کوه. تر وفات کېدو وروسته یې یو یاد راپاتې چې د خواجه پارسا جومات دی. د تیموریانو دورې د وخت والی میر فرید ارغون چې د دغې سیمې زمیندار و، په 1581 کال کې دغه جومات د سبز او یا علی په نوم جوړوي. خو دا چې علما د افغانانو منځ کې ځانګړی ځای لري، نو د دوی د قدر او د نوم ژوندي پاتې کېدو په موخه یې دغه مسجد د ابونصر پارسا په نوم ونوموه او لا هم په خواجه پارسا جومات مشهور دی. د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ د چهارباغ بڼ کې د ابونصر پارسا جومات 3 پوړه جوړ شوی چې په لاندیني پوړ کې یې د نقشبندي طریقې لارویان عبادت ته کېناستل او چله به یې پخوله. بل پوړ یې خپله جومات او دریم پوړ یې 48 غاښي یا دندانې دي او په خپل جوړښت کې 14 کړکۍ هم لري. دغه جومات ډېرې ځانګړنې لري او ډېر هنرونه پکې کارول شوي دي. په دې جومات کې په یو وخت شاوخوا 2000 کسان کولی شي لمونځ وکړي، خو د اخترونو او جمعې په لمانځه کې د عبادت کوونکو شمیر پکې تر 7 الا 8 زره تنو رسیږي. د بلخ ولسوالۍ په زړه کې د ابونصر پارسا جومات له طبیعي پیښو او جګړو هم خوندي پاتې شوی نه دی او د وخت په اوږدو کې یې ډېرو برخو زیانونه لیدلی دي. د بلخ د اطلاعات و کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر ذبیح الله اریایي وایي د اطلاعات و کلتور او حج اوقاف وزارتونو او د ځایي چارواکو په هڅو د یاد جومات د بیارغونې چارې پیل شوي. د ښاغلي اریایي په خبره د زیانمنو برخو د رغېدو ترڅنګ ورته د یو شمېر نورو ځانګړو ځایونو په جوړولو هم کار روان دی او ټولې چارې یې 80 سلنه مخته تللي دي. کار رنگمالی مسجد خواجه ابونصر پارسا جریان داره. همچنان بعضی از قسمت‌های کاشی‌های آن که تخریب شده بود در اثر زلزله کار از او هم انشالله آغاز میشه و همچنان بعضی بخش‌هایی که نم و رطوبت داشته که اونا هم کارش آغاز میشه. دیگه باید بگوییم که کار ساخت و ساز وضوخانه و تشناب‌های مربوط به مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا تقریبا 60% پیش رفته و قرار است که در قسمت جنوبی مسجد تاریخی ما یک مدرسه ساخته شود و که تحت آبگذاری آن شده و قرار است کار از هم بخیر آغاز شود. د ابونصر پارسا جومات د رغېدو قراردادي شرکت مسؤلین وایي د یاد جومات چارې به د اسلامي امارت د مسؤلینو سره د شبې هوکړې له مخې په بنسټیزه توګه مخته یوسي او ژر به یې بشپړې کړي. وایرنگکاری است که مکمل سیستم برق جدید میشه، تعویض میشه
که قبلا به شکل فرسوده و چیز بود و سیستم خود کاشیایش هست و دیگه مقدار سنگ مرمر دارن که در سن پیشوری مسجد کار میشه که چون سن مسجد کلان شود به خاطر نمازگزارا جای بیشتر چیز شود و دیگه فرش مسجد هست، میناتوریش هست. د دې جومات ساتونکی او د سیمې اوسیدونکي وایي بلخ ته د اسلامي امارت د مشرتابه له سفر وروسته دغه تاریخي جومات ته ځانګړې پاملرنه شوې او په بنسټیزه توګه رغېږي. دوی زیاتوي له یاد جومات څخه هره ورځ کورني او بهرني سیلانیان لیدنه کوي. نو د دې مسجد په څنګ کې د دې رغونه کېږي، د په څنګ کې یو دانه مدرسه هم جوړېږي د خواجه ابونصر پارسا علیه رحمه، او په څنګ کې چې د دې تشنابونه کیفیت یې ښه نه و نو تشنابونه هم دې ته جوړېږي. نو مسجد د دې صحن هم جوړېږي، تقریبا 2500-3000 متره د سنگ مرمر کارېږي، 2500 متره د دې دا کاشیان هم دام په نظر کې نیول شوي دا هم جوړیږي او دننه مسجد کې د برق کار لاندوانۍ دا ټول د دې مد نظر نیول شوی دی. هر چقدر بازسازی خوبتر شد، نمای بهتر اگر بکشه برای بازدید کنندگان بسیار یک جلوه خوبی دارد. وی قبلا چندین مرتبه در اثر عوامل مختلف تخریب شده بود، مخصوصا زلزله اگر پیش آمد چند مدت قبل اگر شما متوجه باشید یا به مرور زمان در اثر حوادث مختلف طبیعی خطابا یک جای مقدس یک جای تاریخی است و جای وسیع کلان هم هست، این تخریب میشه. این هر چند زمان بعد اگر یک نظارت از طرف اطلاعات و فرهنگ کلتور و نظارت شود به خاطر حفظ و نگهداری از این و برای بازسازی از این. د بلخ ولایت فرهنګي شخصیتونه وایي تاریخي ابدې نه یوازې د یوه هیواد هویت څرګندوي، ورسره خوا کې د ملي او سیمهیز اقتصاد په پیاوړتیا کې هم پوره ونډه لري. دوی زیاتوي د تاریخي ابداتو د ساتنې برخه کې د دولت ترڅنګ عام خلک هم مسؤلیت لري څو دغو ملي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. په ټوله نړۍ کې هغه پرمختللي مملکتونو کې چې تاریخي ابدات لري د هغوی اقتصادي وده هم ډېره ښه ده، اقتصادي پرمختګونه زیات دي ځکه دوی خپل تاریخي ارزښتونه ساتلي دي، د نړیوالو سیلانیانو لپاره یې آماده کړي دي، د هغو لپاره یې ښې جاذبې نورې هم جوړې کړي دي که هغه طبیعي دي که غیر طبیعي دي. نو دوی د خپل د جاذبو د انعکاس لپاره په رسنیو کې تبلیغات هم کړي دي. موږ په خپله طبیعي ډېرې ښې جاذبې لرو د نړیوالو ګرځندویانو لپاره، د داخلي ګرځندویانو لپاره موږ ښې جاذبې لرو. که دغه ورغول شي د دې پاملرنه وشي نو د افغانستان په پرمختګ او اقتصادي وده کې به ډېر مثبت تمام شي. په تیر کې د بلخ ولایت یو شمېر تاریخي ابدو ته څه ناڅه پاملرنه شوې ده، خو بیا هم ځینې یې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ترکیه هیواد د ټیکا بنسټ لخوا د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار په خانقاه باندې هم کار پیل شوی چې په بنسټیز ډول به ورغېږي او تر هغې وروسته به د یو شمېر نورو ابداتو د رغونې چارې هم پیل شي.